په دنیا کې به داسې ډېر کم خلک وي چې په زړه کې څه نه څه ارمان نه وي او د دغه ارمان د دغه منزل ترلاسه کولو لپاره انسان شپه او ورځ هلې ځلې کوي. داسې یو ارمان د خان تحصیل هم دا نوم به ستاسو د ټول لپاره نوی نه وي ځکه چې د ده په خوندور اواز تاسو روزانه بې شمېره سندرې اورئ. دا وخت زموږ سره د کلیوالي موسیقۍ دا نامتو سندرغاړی په سټوډیوز کې ناست دی او تاسو ته خپله قصه په خپله کوي. لایقزاده صاحب د 45 کالو نه پخوا زه د کچه عمر وم چې دا غانې به ما اورېدلې که نه په ریډیو باندې او دا غانو ته به ما ډېر داسې یو غوږ کېښو چې یاره دا څه وایي دا غانې او شوق مې ډېر په زړه کې پیدا شوی و. د چا وزونه به دا وزونه چې کوم دا د مظفر صاحبه داسې خانزاده و صاحبه او داسې د احمد خان و نو داسې سبزعلي خان و خدای پاک دې وبخشي نو دغه وزونه به ما اورېدل او ډېر خوند به یې ما ته راکړ. نو ما ویله چې راځه خنداسیله له غوندې د موسیقي سره ته داسې یو فن پیدا که اواز دې ښه ده که چېرته وره وخوړ نو روډي پاکستان کې به خیري تم دا غانې ووایه. نو زه بیا صاحبه راغلم د خپل کلي نه بنو ته. نو په بنو کې صاحب د موږ یو استاز ده چې هغه نامه شرفګان ده چې پخوا باندې ډېر مشهور و ښه استاز قابل ده. نو هغه ته راغلم ما ورته مل استاز دا غانو سره خو ما ډېر لوی شوق ده او ته لږ غوندې ما واوره چې زه دا غانې کولی شم که نه شي کولی. بس هغه راته باجه واخیستله او ښه راته کېناسته وایي ووایه غانې ګنه بعد داسې غانې مې ویل دوی وایي چې یاره خنداسیله حواس خو دې ښه ده او سور دې برابر ده نو ته به یو کار وکړې چې کله ته ښه قابل شې نو ما ته به راشې بس ریډیو پاکستان ته به دې بوځم. ما ورته ویل ډېر ټیک دی جي. نو په دې ټایم کې داسې یو میاشت څه قدر شپې ووتې که نه نو زه بیا راغلم بنو ته د استاد سره مې سلام علیکي وکړله. نو استاد ویل چې بلکل به ځو چې تا ورسره دومره شوق پیدا ده ځو به. نو زه یې راوستلم پېښور ته صاحبه چې پېښور ته راغلم دلته یو پروډوسر و خدای دې جمندای لري محبوب علي خان صاحب و نو دغه ته زه وړاندې کړل او درخواست یې ورکړ چې داسې یو هلک راغلی دی چې نامه یې خنداسیل ده ډېر ښه سوراله اواز یې ده نو صاحبه ته یې واوره. بس دلته چې بیا څه وخت سټوډیو ته ننوتل نو زه یې واورېدل. ده وویل چې یاره خنداسیله ډېر ښکلی اواز دی او مطلب دا ده چې ته لږ غوندې غانې برابرې که چې زه تا نه ریکارډ وکړم. نو ما په یخ ټایم کې یو 2-3 غانې وویله او داسې محفوظې غانې وې چې هغې کې ده ته ډېره مزه ورکړه. نو د مشهوره غانه ما نه وغوښتل چې یو مشهوره غانه ووایه. نو ما یو مشهوره غانه وه چې زی په لوړو غرونو لیلا په لوړو غرو کړلي زیړ ګلونه. نو دا غانې باندې خدای شته چې بیا زه ډېر مشهور سله او ډېر مخته شوم. ډېر خوشحاله وم صاحب دا یو بل به ما نه تپوس کړو چې یاره خنداسیله ته خو په ریډیو پاکستان کې غانې دې راتې. نو ما ورته ویل صاحب دې ما شوق وکړه د دې نه بعد بیا دا خلکو به بار بار دا خادیانو ته بیولم ولې مشهور سوم صاحب ډېر مشهور سو. دلته یو استاد چې هغه نامه رادود حسین ده نو ده چې ما حواس واورېدل خدای شته ډېر خوند یې ورکړ. ده ما ته بیا دا خبره یعنې داسې وکړه چې ته راځه خنداسیله د تا زبان کې لږ غوندې فرق راغلی ده ولې د مروتو زبان ده که نه نو دلته ته ما سره وګرځېږه نو زبان کې به د لږ غوندې داسې عدل بدل راشي نو خلکو بیا ورباندې پوهېږي دا د موږ علاقې خلک چې کوم دي دا نه ورباندې پوهېږي او تل موږ ته دا دا اطلاع راکوي ریډیو پاکستان چې یار دا ښه اواز سړی د خنداسیله او په زبان یې نه پوهېږو. نو په یخ ټایم کې د ما سره ډېر همت وکړه ډېر کوښښ دی وکړه صاحب. ښه اوس چې کوم نور سندرغاړي ستا سره ملګري دي په دې فن کې په دې زغل کې مطلب چې هغې هم سندرې وایي او ستا به ورسره واسطه پرېوځي د هغې باره کې ستا څه خیال دی؟ نو هغه ګوره صاحبه خیال مې دا ده چې د خیل محمد حواس چې کوم وکړه نه صاحب دغه ما ته ډېر مزه راکوله ډېر خوند به راکوو او بله ورسره داسې یوه زنانه وه چې د هغې یوه نامه عقلمینه وه نو هغې ډېر سوراله غانې وې چې هغه سره به داسې ما ته مینه محبت ډېر پیدا کېده. یعنې دغه اوازونه ته اوس هم په مینه باندې او صاحبه ډېر ښه په جوش سره اورو
خان تحصیل اوس دا خبره ده چې تا خو ډېرې سندرې ویلي دي په ریډیو پاکستان پېښور کې بې شمېره دي ویلي دي. جی صاحب. په دې کې کومه سندره ستا د ټول نه زیاته خوښه ده؟ لیکزاده صاحب په دې کې چې کومه ده دا ما خپلې ګانې چې کومې دي دا زی په لوړو غرونو لیلا او بله ناسته د حینې ته لیلا وایي خالونه دا ګانې او درېیمه ګانه چې کومه ده چارګل په پوزه په اوربل وایي لاسونه. خان تحصیل لکه څنګه ته وایي چې دا درې سندرې په تا باندې ډېرې ښې لګي په ټولو سندرو کې. جی اوس زمونږ کم ملګري چې دی پروګرام ته ناست دي او هغه دا غواړي چې مونږ د خان تحصیل په اواز باندې اوس سندره واورېدی نو ستا د خوښې سندره کومه او د ستا په سندرو کې چې هغه اوس تم واورې زه هم واورم او کوم کسان چې ورته ډېر په مینه ناست دي هغې واوري؟ دا ګانا چې کومه ده د ما ولا صاحبه زی په لوړو غرونو لیلا وای لیلا په لوړو غرو کړلي زیړ ګلونه دا د ما خوښه ده ډېره. زپلوړو غرونو لیلا زپلوړو غرونو لیلا وای لیلا پلوړو غرو کرلې زیر ګلولا لیلا زپلوړو غرونو لیلا زپ پلوړو غرونو لیلا وای پردیس وطن دا چې ما ویر نکي مینا لیلا زی پلوړو غرونو لیلا وای لیلا پلوړو غرو کرلې زیر ګلولا لیلا دستا د زلفو خریداری لیلا ہے دستا د زلفو خریداری لیلا وی زی پلوانو غرونو لیلا وی زلفی رټی ټیکا چې ګل درو ټومب ما لیلا زی پلوانو غرونو لیلا وی لیلا پلوانو غرو کرلې دل ګلولا لیلا زی پلوانو غرونو لیلا وی لیلا پلوړو غرو کرلې دل ګلولا لیلا. خان تحصیله دا خو شو ستا د خوښې سندره او یقینا چې کم کسان دا پروګرام اوري هغې به هم دا سندره په مینه باندې اورېدلي. جی اوس مستقبل کې ستا څه خیال دی؟ جی بیا دپاره مطلب دا چې ته موسیقۍ کې نور زده کړه کول غواړې که نه دا فن ستا هم په دې ځای پاتې دی؟ نه جی چې څو ژوند وي که نه نو دور خو دا فن ما ته محفوظ ده چې زه به یې کوم صاحب او که نه نوره به به که انشاءالله کوشش به کوم صاحب چې زه دا فن سر ته ورسوم او صاحب. نو خان تحصیله خدای دې وکړي چې ستا دا جذبه هم داسې برقراره وي. امین. ته داسې خوږې خوږې سندرې وې. جی صاحب. او په خپل هم خوشحالېږي او زمونږ کم کسان چې ستا اواز خوښوي هغې هم ستا اواز په مینه مینه باندې اوري او خوشحالېږي. جی صاحب. ستا د راتګ ډېره ډېره مننه.